د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. هغه تېرو ویډیوګانو کې موږ په دې خبرې کولې چې په خاطر یا په لپاره پر ځای کاریږي. وجه یې هم د ژباړې اغېز دی یا ځینې رسنوال پوهېږي نه د کلمو په سم کارولو او د کلمو د سم کارولو معلومات نه لري. نن په دې خبره کوو چې همدا رسنوال د سربلونو یا استربلونو پر ځای هم نورې کلمې کاروي او وجه یې هم د ژباړې اغېز دی. سربلونه او استربلونه هغه مورفیمونه دي چې د یو نوم ډول ډول حالت ښیي. اوس ډېر ځلې کې په کار وي، خو خبریال څه شی لیکي؟ پر مهال. دغه اوله جمله ده چې زده کوونکي یې د باد او باران پر مهال له سختو ستونزو سره مخ وي. دلته موږ ویلی سو چې زده کوونکي په باد او باران کې له سختو ستونزو سره مخ وي. پر مهال پر ځای کې چې راوړو پوره ده، او باد او باران پر ځای هم باد باران چې ووایي، یعنې او ته اړتیا نشته. ولسي ژبه کې همداسې ځینې وخت دوه کلمې چې سره یو ځای سي او غورځي، او د هغو کلمو کې وي چې ډېرې ویل کېږي. نو خیر او پسې به یې نه ګرځو، خو پر مهال پر ځای کې غوره ده چې وویل سي. یا دا دویمه جمله ده: د آی پي ایل سیالیو اتلولۍ جشن پر مهال 11 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي. خو داسې ویلی سو چې د آی پي ایل سیالیو اتلولۍ جشن کې 11 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي. دلته جشن پر مهال لنډ وایي چې جشن کې، ولس کې هم همدا ویل کېږي. داسې نه وایي چې جشن پر مهال وایي. جشن کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، یا جشن کې ډېر بیروبار و، جشن کې خوشحالي وه. دغه بله جمله ده: د ستنېدو پر مهال د افغان کډوالو ستونزې. د ستنېدو پر مهال لنډ ویلی سي چې ستنېدو کې د افغان کډوالو ستونزې، یعنې دوی چې ستنېږي. مثلا خلک هم وایي ستنېدو کې له دې پیښې سره مخ سو، یا ستنېدو چې دغسې وسو. یا یو بله جمله ده: د کار پر مهال له زیانمنېدونکو کارګرو سره څه کېږي. خو لنډ ویلی سو چې په کار کې له زیانمنېدونکو کارګرو سره څه کېږي. اوس که یو څوک په کار کې زیانمن سوی وي، ته ورته وایې چې دا پیښه کله درته وسوه، دی نه وایي چې د کار پر مهال وسوه، وایي په کار کې ټپي سومه، یا په کار کې ډبره راباندې راوغورځېده، یا په کار کې له بام نه راوغورځېدم. کله کله که د ژبې غوښتنه وي یا د جملې سختګي راتله، نو ته کولی سي چې همغه د ژبې دود مات کړې. اوس دغه بېلګه ده: د کندهار یو روغتون په کال کې د کار پر مهال کارګرو ته د زیان اوښتنې له 1000 ډېرې پیښې ثبت کړي. اوس که وایي چې د کندهار یو روغتون په کال کې په کار کې دا بیا جمله بې خونده راځي. نو دلته ته کولی سي چې د کار پر مهال ووایې. نو دا یې څو بېلګې سوې، او تاسو سره د نورو بېلګو په سمولو کې مرسته کوي.